یو ځل بیا مو په یوې بلې او ځانګړې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل راغلي وو د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ پتن دره هغه ځای دی چېرته چې څو میاشتې وړاندې خونړیو زلزلو د نورګل ولسوالۍ بېلابېلې سیمې وځپلې، په سوونه انسانان پکې مړه او په سوونه انسانان پکې ټپیان شول. او دا سرې میاشتې موږ سره کومک کړی ده چې دا همې چې کم دی، باقي نور حکومت هم لګیا دی موږ سره کومک کوي. خو نور شخصي خلکو نه مننه کوو چې هر ولایت نه راغلي دی او چا چې موږ سره کومک کړي دی. کورې ودان د افغانستان ګوټ خلک راغلي دي، موږ ته زموږ پوښتنه یې کړي دي، خو بس کورې ودان لګیا دی. صرف زموږ ډېره زیاته مشکلات چې دا زموږ مشکلات دا دی چې زموږ سرپناه باید جوړه شي. مثلا څوک چې دلته مرستې راوړي حتما خبره تر ولایته پورې ځي، هغوی خبرېږي او هغې خبرېږي. موږ مشران په جریان کې اول هغې ته ځي، بیا د هغې په هدایت راځي موږ ته. هغې چې دلته کومه مرسته راوړي هغې نه موږ تسلیمي اخلو، بیا هغه شان ته موږ په شفافیت ډول موږ د دې سره توضیح کوو. دغه غوښتنه ده که نه چې زموږ سره د دې ټول ولسونو سره د دې کم د خلکو سره اولنی قدم کې د کورونو جوړول چې موږ له کورونو جوړ کړو. زموږ دغه اول غوښتنه ده. او دویم غوښتنه هم دغه ده چې موږ سره د دې ټول ولسونو سره د نقدو د پیسو کومک وشي چې دا خلک سروې وله وکړي او پیسې وله ورکړي. دا خلک د چا کم ضرورت وي چې هغه خپل ضرورت پې ادا کړي. مشکلات په دې کم کې نور زیات لرو. زیات دا دی چې هم د پیسو ستونزه ده چې نقدي مرستې موږ سره هم نه کېږي. د کورونو جوړول چې کوم دي دا د موږ دپاره لازمي دی چې د خیمو کې به څونه وخت موږ تېر کړو، ځکه دې کې که اوس یخني ده د دې پسې وروسته ګرمي راځي. دا خیمې نه د یخنۍ برداشت کولی شي نه د ګرمۍ، نو دا دواړه طرف ته موږ ته ستونزې دي. هیله د اسلامي حمایت نه هم کوو، د خیریه بنسټونو نه هم کوو، د خیریه مؤسسو نه هم کوو چې موږ ته د کورونو د سرپناه کوشش او غم وکړي. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو، هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست، د یو ښه او آرام ژوند څښتنان به یاست. یو ځل بیا مو په یوې بلې او ځانګړې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم. دا ځل راغلي وو د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند پتن دره. پتن دره هغه ځای دی چېرته چې څو میاشتې وړاندې خونړیو زلزلو د نورګل ولسوالۍ بېلابېلې سیمې وځپلې، په سوونه انسانان پکې مړه او په سوونه انسانان پکې ټپیان شول. هغه خلک چې کورونه یې ړنګ شوي اوس دلته په دې پنډغالو کې ژوند ترسره کوي. موږ نن وغوښتل چې په همدې هکله تاسو ته خپرونه برابره کړو چې دا خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي، کومې ستونزې دوی لري. موږ ورځو او د همدغه کمپ له اوسېدونکو سره چې تقریبا شاوخوا 1100 کورنۍ په دغه پنډغال یا کمپ کې موجودې دي او دلته استوګنه ترسره کوي. دوی سره په دغه غږیږو چې مشکلات یې څه دي او اشد ضرورتونه یې څه دي. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ. لیدونکو بیا هم هرکلی موږ دلته کمپ ته راننوتلو او کمپ کې دلته له مشرانو سره خبرې اترې ترسره کوو. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره خپرونه تر پایه وګورئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مننه. ښه انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر دی، تاسې ښاست دی؟ مننه. خوشحاله شئ. نوم دې څه دی؟ زما دلبر نوم دی، د ایرت د برچم کلي اوسېدونکی یم، لویه کلی د نورګل ولسوالۍ د کونړ ولایت د مزار دره د ایرت د کلي اوسېدونکی یم. څومره وخت وشو چې دلته دغه کمپ کې میشت شوي یاستئ تاسې؟ کم از کم 3 میاشتې کېږي چې دې کمپ ته راکوز شوي
نو دلته خلکو کورې ودان دلته موږ لپاره خیمې لګولې دي. اوس خو ژمی ده، خیمه ډېره ساړه ده او زمونږ غوښتنه هم دا دی چې د که ژمي کې د خیمه ډېره مشکل دی، څاڅېږي چې بیخي باران هم ونه شي که نه، نو چې اسمان کې وریځ شي دلته خیمه څاڅي، نو دغه تکلیف دی. دلته دغه کم چې کوم دی او جوړ شوی چې دی دا حکومت جوړ کړی که کوم موسسې دلته جوړ کړی تاسو ته؟ دا کم چې کم دی د پتن په نوم باندې دا سرې میاشتې کم ده، سرې میاشتې واک لاندې ده او دا سرې میاشتې موږ سره کومک کړی ده چې دا خیمې چې کم دی. باقي نور حکومت هم لګیا دی موږ سره کومک کوي، خو نور شخصي خلکو نه مننه کوو چې هر ولایت نه راغلي دي او چا چې موږ سره کومک کړي دی او کورې ودان د افغانستان ګوټ ګوټ خلک راغلي دي، موږ ته زموږ پوښتنه یې کړي دي، خو بس کورې ودان لګیا دی. صرف زموږ ډېره زیاته مشکلات چې دا زموږ مشکلات دا دی چې زموږ سرپناه باید جوړه شي. دغه سرپناه چې په دې خیمو کې موږ په عمر کې ژوند کړی نه ده، هغه زموږ کلي زموږ کورونه چې تاسو لیدلی وئ او موږ ته ډېر جنت وه. خو دلته د هر کس د هر فامیل کې اوس د یخوالي د وجه نه، د یخني د وجه نه کم از کم د 2 ماشومان لري، دواړه مریضان دي، که 5 لري 5 واړه مریضان دي. په خپل شخص هم نه مریض یم زه، نو هوا ډېره سړه ده، هېڅ چاره پرې نه کېږي، که یو کمبل واچوي که 2 کمبلو باندې هم چاره نه کېږي. شپې له خوا دومره زموږ وضعیت خراب وي چې سهار بېرته خپله مانځه ته نه شو راپاڅېدلی. تاسو وایئ چې باید سرپناه غم دلته وخوړل شي؟ موږ وایو چې موږ ته لپاره سرپناه غم وخوړل شي، که حکومت وسه دلته که وسه کېدله او که د خپل زموږ وطن کې چېرته زموږ د کوټو لپاره څه ترتیب جوړوله، موږ ته سرپناه ډېره ضروري ده. دا موږ درخواست دی، خواهش دی وحکومت نه هم، مؤسساتو نه هم، تاسو نه هم چې څوک یې راغلي یاست او زموږ خدمت کوئ، ستاسو نه هم کور ودان ویو تاسو ته چې راغلي یاست او زموږ پوښتنه کوئ. دلته په دې کمپ کې د اوبو کوم مشکل تاسو لرئ؟ پاکې اوبه دلته پیدا کېږي؟ په دې کم کې د اوبو سیستمات ډرامونه پکې لګېدلي دي، غټ ډرامونه پکې شته دی، خو په دې کې اوبه شته ده، څه اندازه ګزاره کوي، یو څه مشکل پې حال دی. او دلته چې مثلا ستاسو څوک مریضان شي، هغه که لویان وي هغه که ماشومان وي، بیا دلته روغتیایي کلینیکونه شته چې تاسو خپل مریضان هلته ویسئ؟ زمونږ روغتیایي کلینیکونه دي، د سرې میاشتې دواخانې شته دي، خو دلته 40 ساعته نه دی، بس ټابلیټ مبلیټ ورکوي د ګولۍ مولۍ، خو سرې میاشتې بیچارهګان هم څوک کسان ډېر دي، 900 کسان دي په دې 3 کمپونو کې. دا سرې میاشتې یوازې یو دلته شفاخانه ده، هغې کې هم بس هغه سردرد او خپې درد او که مثال ماشوم مریض چې مجبورېږو چې بل ځای ته چېرته لاړ شو، هلته نغدو پیسو ته موږ ته ضرورت پیدا کېږي چې دې خیمې ته راغلي چېرته مزدوري ته هم تللی نه شو، که 100 روپو دیاړي مزدوري پیدا شي هلته هم ځو، خو نه پیدا کېږي، نشته، نو هېڅ شی هم نشته، راغلي هم دلته پراته یي. دلته په دې کم کې چې څومره خلک اوسېږي دوی برحاله چې کار روزګار کوي که نه خوشي دي اوس وخت کې؟ دلته چې راغلي دي هېڅوک په کار کې نه دي. دلته مونږ کوشش کوو چې که چېرته د 100 روپو مزدوري هم پیدا شي ویې کړو، خو مقصد هېڅ کار روزګار زمونږ نشته چې دا 3 میاشت ده دلته هر سړی چې دلته راغلی دی کور کې هم دغسې بند پاتې ده او بره خو هر څه ورانه شوه، مثال کلي کور هر څه له منځه لاړله، هغه څه چې درلوده مال حال خو لاړله، صرف یوازې یو جوړ جامې سره دلته راکوز شوي دي او کور یې ودان چې هغه څه کومک چا وسه واغی کړي دي. او زمونږ درخواست زیاتره دا ده، جمع دی، هوا ډېره سړه ده، په دې خیمو کې ژوند نه تېرېږي، په دې خیمه کې موږ عمر کې ژوند نه دی کړی، اوس خدای راوستی دی کور یې ودان چې دا حمام لګولی، خو موږ د درخواست دا دی چې موږ له باید د کورونه جوړ شي، یو کوټه 2 کوټه که مؤسسات وسه وه که د دولت وسه وه چې زموږ د آواز واوري او موږ لپاره د سرپناه ضرور جوړه کړي. دوستانو د مشر خبره دا ده چې باید دلته دوی ته غم وخوړل شي، د سرپناه غم ورته وخوړل شي، باید شپې پکې د دوی خوندي شي، ځکه خیمې دي او ژمی دی، کړنګ ژمی دی او په یخ ژمي کې بیا په خیمو کې ژوند کول ډېر زیات سخت وي، که غټان وي لویان وي هغوی پکې ګزاره کولی شي، خو دلته په دې خیمو په دې پنډغالو کې داسې خلک اوسېږي چې هغوی سره ماشومان دي، د چا عمر 1 کال، د چا عمر 2 کاله، د چا عمر 3 او پسې همدغسې در واخله. نو دوی وایي که چېرته دلته دوی ته کورونه پیدا نه شي، کورونه ورته جوړ نه شي، ژوند یې له خطر سره مخ دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور هم ودان خیر شي، ستاسې نه مننه. هرکلی بیا هیله ده ښه به یاست. پتن کم هغه ځای دی د نورګل ولسوالۍ اړوند چې
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې او یو شمېر نورو سیمو هغه اوسېدونکي دلته برحاله په دغه کم کې اوسېږي، په خیمو کې ژوند ترسره کوي چې زلزله ځپلي دي. دلته چې کومې مرستې خلک راوړي او دلته په دغه خلکو باندې ویشي یا خلکو ته سپاري، یوه کمیټه دوی لري او د کمیټې مسؤل چې دی دا شخص دی. د سره خبرې اترې ترسره کوو چې خلکو سره کوم ډول مرستې ترسره شوي دي او شفافیت پکې څومره تاسې موږ سره ملتیا وکړئ. ښه انشاءالله وروره. الحمدلله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې سعادت. او مسؤلیت دې دلته څه دی؟ مسؤلیت دلته په کمیټه کې خدمت کوو، د دې کمیټې مسؤلیت لرو. کله ملګري نه موږ په خپله دلته حاضر یو. یعنی مسؤلیت ستاسې دی دلته؟ زموږ دی. دلته چې کومې مرستې راشي هغه ځي د والي صاحب خواته، بیا ځي د کمیټې محترم شیخ صاحب صدیقي خواله ځي، بیا د هغه ځای نه راځي دلته د هغې په هدایتو باندې بیا هغه موږ ته تسلیمي راکوي چې دومره موږ مرسته راوړې ده او هغه موږ په دې کمپونو باندې بیا توزیع کوو. توزیع په برخه کې ورسره اکثره وخت زه موجود یم او نور ملګري را سره هم وي. دلته امنیتي ملګري هم موجود دي او نور ملکي ملګري موږ سره شته. دلته په دغه وختونو کې موږ سره همکاري کوي او موږ د دې سره په خدمت کې مصروف یو. دلته مثلا څوک چې دلته مرستې راوړي حتما خبره تر ولایت پورې ځي، هغوی خبرېږي او هغې خبرېږي. موږ مشران په جریان کې اول هغې ته ځي، بیا د هغې په هدایت راځي موږ ته. هغې چې دلته کومه مرسته راوړي هغې نه موږ تسلیمي اخلو، بیا هغه شان ته موږ په شفافیت ډول موږ د دې سره توزیع کوو. دې کم میاشتو ته تر اوسه پورې کوم ډول مرستې رسېدلې دي؟ بس دیو ته دغه شانته دا د سرې میاشتې په ذمہوارۍ کې دی او دیو هغې ذمہواري اخیستې ده او دیو ته هم دغه شانته خوراکي مواد هم ورکوي او څه نه څه نور دی په بسترې د دغه ورته ورکوي کومکونه او نور هم راځي، بهرني نور کومکونه راځي. دا خلک اشد اوس وخت کې څه ته ضرورت ډېر زیات لري؟ دیو اکثره راځي کمیټې ته هم راځي، دیو بعضې هلته هم داسې شکایتونه راوړي د یخنۍ په وجه چې ډېر ژمی هم نږدې دی او ژمی مکمل رسېدلی دی او دیو دا غواړي چې دغه د خیمو زندګي او ژوند موږ ته ډېره مشکله ده چې بعضې ماشومان د دې یخنۍ له امله مړه شوي هم دي دلته په کمپونو کې. موږ یې نو اکثره چې موږ دلته موجود یو، دیو غواړي دا چې موږ ته سرپناه جوړه شي او موږ ته د کورونو سیستم جوړ شي. باید مشران په دې جریان کې مشران په دې خبر وي، موږ سره بس دغه کومکونه او د مرسته وکړي. بس تاسې زموږ لیدونکو ته هیوادوالو ته څومره ډاډ ورکوئ چې دلته چې هغه څوک چې راځي مرستې ترسره کوي په څه ډول او په کوم شفافیت کې به خلکو ته ورسیږي؟ هغه الحمدلله موږ د هغې ترتیب او تنظیم برابر کړی دی، هغې ته په ښه توګه رسي او ستاسو غونډه کې داسې مشران چې راځي د هغې مرستې دلته په پوره دقیق طور دیو ته رسي. کوم شکایت کوم مشکلات تر اوسه نشته دي انشاءالله او موږ کوشش دا کوو چې مشکل پیښ نه شي او هغې کوم مرستې چې دي هغه راشي په ښه ډول هغې ته توضیح شي، خلکو ته وویشل شي. بس ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. عزتمن شئ. تاسو نه هم ډېره مننه چې تاسو راغلي وئ. تاسو نه یوه نړۍ مننه. السلام علیکم. کور مدن. خیر ویسي. دوستانو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې بخیر یاست. موږ کونړ ته راغلي وو، نورګل ولسوالي او پتڼ کمپ ته. دلته درې کیمپونه موجود دي چې په هر یو هم کې په سهونه کورنۍ موجودې دي او دلته ژوند سخت دی، شپې او ورځې تېروي. یو بل کاکا هم دلته موږ سره ولاړ دی، دی هم دلته په کیمپ کې اوسېږي او میاشتې خبرې ورسره ترسره کوو. کاکا ښه انشاءالله؟ ښه شکر الحمدلله ډېر موږ جوړ یو. اوس حاضره دې کیمپ ته راغلي د نورګل ولسوالي مزار دره. ښه کاکا مننه، خوشحاله اوسئ. ستا نوم څه دی؟ ما نوم امیرجان دی. نوم دی امیرجان دی. او دلته څومره وخت وشو چې دغه کمپ کې هستئ تاسې؟ دا 3 میاشتې وشولې چې موږ کمپ کې. کله چې زلزلې هلته شوې وې له هغه وروسته بیا تاسې دلته راغلي یاست؟ زلزلې چې وشوله د هغې نه بعد درته راووتلو، شپږ ورځې مو لیسه کې تېرې کړې، د هغې نه بعد بیا دا کم تیار شو، دې کم نه راغلو. اوس دغلته دغه شپې او ورځې څنګه تېرېږي در باندې؟ شپې او ورځې ګزاره ده، یوه سیخاو دی او ډېر داسې پریشانۍ سره مخ یې چې زموږ د سرپناه څه غم وشي نو دې ته موږ ډېره اړتیا لرو. ماشومان دي او بس یخني ده ډېره، زاړه سپین ږیري لرو، ماشومان دي، موږ تکلیف سره مخ یې، واړه ماشومان د یخنۍ د طرفه نه مړه شو، 4 او کوڅ کم کې مړه شو، 3 دې کې مړه شو، 2 دې کې مړه شولو.
دا ماشومان مړه شول دلته او دلته ماشومان د یخنۍ د وجې نه مړه شو. بس خیمې ژوند دی وروره، خیمې هم ښې خیمې نه وې، بېکاره خیمې وې. نو اوس چې موږ یې موږ د سرپناه غم کوو چې موږ د سرپناه غم وشي. موږ په خپله د مینګل د کلي نه راغلي 80 شهیدان زخمیان لرو، 80 او 32 چې دي دا شهیدان لرو، او کورونه چې دي دا زموږ په بشپړه توګه وران شوي دي. داسې غرونه راغلي دي چې دا د دیمې په شا سواري دي. یو باران چې وشي نو ورانېږي. چې زموږ دا څه ګزاره کېدله موږ ټول خپل ځای نه هم جوړو، ورته د آبادۍ چې امکان نشته دی، ځکه نشته دی چې دغه ځایونه راښوېدلي دي، اړخي دي او تیارې مینې ورانې شوي دي. بېرته آبادي په وړاندې غواړي. نو موږ سره چې څوک مرسته کوي او زموږ غږ ځای ته رسېږي، موږ په دې ډاګ کې پراته ډېر تکلیف سره مخ او ډېر ضلالت سره مخ نو موږ سره د سرپناه غم وشي، سرپناه دې موږ لا جوړه شي. تا یاد وکړله چې هغلته چې زموږ کوم کورونه دي هغه په بشپړ ډول چې دی له منځه تللي او هغلته نور یعنې ژوند نه ترسره کېږي. بالکل ژوند نه کېږي. کورونه وران شوي دي، باندې داسې غرونه دي او دا راښوېدلي دي کورونه په شا نه ښه دي چې معمولي باران راکته خاوره ترې وړي او غرونه بیا رارغړي. د آبادۍ امکان نشته دی. موږ اعلان چې اوس کېدلی نو دې خیمه کې موږ ژوند نه کوو، موږ بېرته خپل ځای نه تلو. خو هېڅ امکان نشته دی. دې کې موږ پسې د اخني ده، اخنۍ پسې اوس ګرمي ده. که زموږ غږ څوک اوري نو موږ سره دې د سرپناه غم وشي او زموږ د سرپناه کوشش وشي. دلته چې دغه څومره فامیلونه دلته اوسېږي، مثلا یو فامیل کې څومره کسان موجود دي؟ دې کې په دارخوټه کم دا ده، دې کې 800 کسان په دې کم کې پراته دي فامیل، او دغسې یو 1500 کسان په دا لاندې کم کې ژوند کوي، او 600 په دې کې دي. پېښې په دې کم کې باندې دا ژوند کوي، دا فامیل دغه دي. او ټول چې دی تعداد کم چې دی نو 1115 دا پکې ژوند کوي دې کې ما څه دې 3 کمپونو کې، او موږ دې کې ګزاره کوو. نو موږ دغه ژوند دی، او چې موږ سره څوک مرسته کوي نو دغه مرسته دې وکړي چې موږ د سرپناه غم دې وکړي. ستاسې اشد ضرورت هم دا دی؟ ضرورت موږ دا دی بشپړه توګه باندې مینې ختمې شوي دي او واړه دي، ماشومان دي، ژوند هم خوښ دی. ځکه چې د دنیا کې خو 15 شپې عمر دی چې دا د خوښي په ضلالت کې نو نور به څه وکړي، په پیسو به څه وکړي او په بل شي به څه وکړي. شر منلس دی. خو موږ چې غم کېږي نو دغه غم دی وشي ما غږ اوري. دلته پوښتنه مې وکړله مثلا دلته چې په دغه خیمو کې خلک ژوند ترسره کوي، کورنۍ غټې دي که وړې دي؟ مثلا په یو کور کې څومره کسان موجود دي؟ شته دی چې 14 فامیله ده، 14 فامیله ده، 8 فامیله ده، 10 فامیله ده، د 10 او د 11 12 نه د 10 نه خو کم پکې سره نشته دی. نه دې کې داسې بوډاګان شته دی بس، او ډېر دغه خلک دي پکې مانده او خاران په دغه ځمکو باندې رغړي، یخني ده، یخاو دی، او بس او دې سره موږ د سرپناه غم کوو. نو زموږ دا غږ رسېږي او اوري د اسلامي امارت دغه زموږ ارزو ده او خواهش هم دی. یعنې ته وایې چې په یو کور کې تقریبا 15-14 کسان، کورونه خو نشته دی، په یو خیمه کې دغه عمره خلک ژوند ترسره کوي؟ ګاونډي مې دی دغه 14 فامیله کور دی پېښ ولې، او کم کور چې زموږ دی د 10 فامیل نه کم پکې شته دی نه د سره نه په دې خیمو کې. دا ټول په دې ځای کې دي. نو دې کې دونه خبره اړولې د دروغ نشته دی. دا فامیل موږ په دې کې ژوند کوو، او ټول چې موږ یې دغه 1140 خیمې دا درته په دې 3 کمپونو کې موږ موجوده پراته دي کې، او ژوند په دغه تقریب دی چې بېرته د کور چاره نه کېږي چې موږ لاړ شو. خو موږ له ښه دا ده چې موږ درته کوشش وکړو او دغه ځای نه موږ راکړي. باید سر مو خوندي شي او سرپناه درته برابره شي. موږ ته دغه چې سر مو خوندي شي او سرپناه او وطن د شپو نه دی پکې نه کېږي که نه چې که څوک نه خیخات دې ولېږي داسې خبره نه ده چې نه شپه ده او نه ورځ دغه ده چې داسې یو تورتم یو سړی وایي ځای نه خیخات دې وګرځوي. حکومت هر څه لیدلي دي، تللي دي، هسې خلک هم تللي دي، حکومت خلک هم تللي دي، موسسې هم تللي دي چې زموږ دغسې بر سر دی د مینګل کلی او بس دا کې ژوند نه کېږي. بیا شولې په بشپړه توګه ختم دی. کورونه وران شوي دي، هر څه بس ورونه راغلي. تاسو ته دې الله ژوندونه درکړي. ډېره مننه کوو، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ستاسې نه چې تاسې موږ نه تپوس وکړو، موږ ستاسې نه درخواست وغوښته او بس دا دغه وکړه. ډېره مننه ستاسې نه، او بیا هم وشي او بیا هم وشي. ډېر دوستانو کاکا خبرې تاسې واورېدلې چې دلته دوی د ژوند ډېرې سختې ترخې بدې شپې او ورځې تېروي، ځکه دوی چې دلته په کم ځای کې اوسېږي دا یوه دښته ده. زموږ شاته دغه کوم غرونه چې ښکاره کېږي دغسې یو خوړ راوتی دی او په دې دښته باندې داسې راسور دی. کله چې سیلاب راشي، خوړ راشي، دې دښتې ته رابرابرېږي. دوی دا ویر هم لري. نو د دوی غوښتنه دا ده چې باید دوی ته سرپناه برابره شي تر څو یې سر خوندي او شپې او ورځې پکې سبا شي.
دوستانو بیا هم هرکلی موږ پتن کمپ ته راغلي یو. دا دوهم کمپ دی چېرته چې اوس موږ موجود یو او د دې کمپ یو اوسیدونکی موږ سره دلته برحاله ولاړ دی. د سره خبرې اترې ترسره کوو. ځوانه ښه انشاءالله؟ الحمدلله خیر ستاسو خیر غواړو. تاسو ښه یاست؟ مننه خوشحاله اوسئ. ستا نوم څه دی؟ زما نوم خوبیب دی. د پلار نوم سلیمان دی. څومره وخت کېږي چې دغلته دغه کمپ کې تاسې اوسېږئ؟ تقریبا چې 3 نیم میاشتې کېږي شاوخوا د زرې نه را په دې خوا دلته اوسېږو. هغلته مو کور په بشپړ ډول له منځه تللی؟ بلکل تره دی، هر څه ختم شوي دی، کور هم وران شوی دی، هر څه ختم شوي دی دلته. شهدا ټپیان مو درلودل؟ او شته دی، خو یو مې خور شهیده شوې وه، دوه چې دی یو مې ورور زخمي و، لاس یې مات شوی، یو مې مور زخمي وه، پښه یې شوې ماته شوې وه. د ټپیانو صحت اوس څنګه دی؟ الحمدلله اوس ښه دي، بیخي ښه دي، او روغتونونو ته وړي اوس ښه دي بیخي. خدای دې ورته کامل صحت ورکړي. دلته ستاسې ستونزې څه شی دی اوس برحاله؟ وروره که ستونزې زموږ دا دی چې زموږ چې دا خیمې چې دی جمع ده، یخني ده، او دلته چې دی ماشومان ډېر یخ نیول دي، مریضان دي ټول، او په هسپتالونو کې پراته یو ځای بل ځای، او مریضان دي راته د یخنۍ د وجې نه، زکامونه دي، تبې دي، حساب کتاب دی، پوه شو، د یخنۍ د وجې نه چې دی موږ دلته او د خیمو کې زندګي سخته ده. تاسې پخپله څو کسان هستئ چې په یوه خیمه کې ژوند ترسره کوئ؟ 10 کسان یې په یوه خیمه کې 10 کسان فامیل په یوه خیمه کې اوسېږو. هغه سرته خیمه مو ده. ډېره سخته نه ده؟ سخته خو دلته څه وکړو، دا خو سخته خو کېده نو، سرپناه نشته دی، نو دې کې به خامخا زندګي کوو، نو دا هم ډېره ده. یخنۍ سره څنګه هستئ؟ یخني خو دا نو جمع ده، جدي میاشت ته، جدي میاشت کې خامخا یخني ده، دا د ژمي اولنۍ میاشت ده که نه، او سخته هم ده، او په خیمه کې سخته ده، ډېره یخني ده، او نور دغه نشته مشکلات دي. اشد ضرورت مو څه شی دی او باید حکومت، خیریه بنسټونه او خیریه نړیوال سازمانونه باید څه ترسره کړي تاسو لپاره؟ اشد دغه خو دا دی چې یخني د موږ دپاره د سرپناه کوشش وشي چې موږ ته کورونو ترتیب برابر شي، د تودو ځایونو حساب کتاب برابر شي، موږ ته د نغدي پیسو مرسته وشي موږ سره، او نور چې کم دغه یي نو د انسان خامخا هر څه مشکلات لري، لکه تاسو ته پته لګېږي چې په یخنۍ کې کوم دغه لګېږي هغه دې راته راوړل شي، کوټونه یې حساب کتاب یې کوم دغه چې لګېږي هغه دې راته راوړل شي. ښه، دلته مخکې کوم ډول مرستې خلکو ترسره کړي تاسې سره؟ دلته چې دی د مړه بېلابېلې مرستې شوي، اوس به تاته څه رقم ووایم، خو وړۍ او د خوراکي توکو د دې شیانو ځینې مرستې شوي دي، د جمعنۍ سامانونه هم شوي دي، ډېر شوي دي، هر څه شوي دي، شکر الحمدلله زیاتره شوي دي، خو بیا هم مشکلات شته دی. ښه، ډېر زیات چې مهم دی هغه سرپناه یا کور دی. یا کور دی او دغه دی. مننه، خوشحاله اوسئ. جزاک الله، الله دې اجر درکړي، تاسو ته خیر وایو. دوستانو موږ وړاندې له یو مشر سره خبرې اترې دلته ترسره کړلې. یوازې دا نه چې دوی دلته په خیمو کې اوسېږي او یخني ده، بلکې دا دښته ده، د یو غر بیخ دی. دلته د خزندګانو، د مارانو، د لړمانانو مشکلات هم شته. دوی ډار کوي او له دم ډارېږي چې خدای نه ښایسته د مارانو د لړمانانو ښکار نشي، ځکه ماشومان دي او ماشومان نه پوي، هر ځای ته ځي، هر چیرته ځي. نو که دوی ته د سرپناه غم وخوړل شي او کورونه ورته جوړ شي او هر هغه څوک چې دوی سره مرسته ترسره کوي، دا به ښه خبره وي. هم به له ځانه خدای او هم به له ځانه رسول خوشحاله کړي. دوستانو د هرکلی هیله د تاسې به ښه یاست. موږ د پتن دریم کمپ ته راغللو. دریم کمپ دغه شاته چې کومې خیمې ښکاره کېږي همدغه کمپ دی چې په سلګونه کورنۍ دلته میشتې دي. که څه هم موږ وړاندې اول او دوهم کمپ کې هم له خلکو سره خبرې اترې ترسره کړلې، د هغوی مشکلات مو هم واورېدل. ورځو موږ دغه دریم کمپ ته او دلته هم له خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې دوی څه مشکلات لري. تاسې موږ سره ملتیا وکړئ، خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ.
لیدونکو هرکله هله د ښه بیاست موږ بالاخره دا دی دریم کمپ ته راننوتلو او دغه کمپ کې تقریبا په سلګونه کورنۍ دلته میشتې دي چې په خیمو کې دلته دوی سخت ژوند ترسره کوي. موږ سره دلته یو مشر کاکا ولاړ دی، د سره به هم خبرې اترې ترسره کړو چې دوی ستونزې څه دی او مشکلات څه لري. کاکا ښه انشاءالله؟ الحمدلله بالکل خیر دی، ښه خوشحاله انشاءالله. خدای دې ښه لره. ستا نوم څه دی کاکا؟ زما نوم خان سید دی، د نورګل ولسوالۍ د دمنجګل د کلي اوسېدونکی ما او دغه زلزلې د پله راکړه شوي د پتن دویم کیمپ کې اوسېږو او بس پراته دغه د الله درګاه ته نو. دا د پتن دوهم کمپ دی که دریم کمپ دی؟ دا د پتن دویم کیمپ دی. هغه دلته درې کیمپ دي، دا دوه کیمپونه، یو د سړک د غاړې اول کیمپ دی او دا دویم کیمپ دی، هغه دریم کیمپ دی. نو موږ دویم کیمپ د پتن د غټ کیمپ دی 1500 کورنۍ دلته شتون لري. د یو کمپ کې؟ د یو کمپ کې، دې کیمپ کې 1500 کورنۍ شتون لري او بس راغلي دغه خواران مسلمانان راغلي او پراته دي دلته نو. ها دې کمپ کې 1500 کورنۍ شتون لري، په نورو کمپونو کې بیا څومره کورنۍ شته دی؟ نو تقریبا د درې وړو کمپونو کې دا د پتن کمپ په نامه باندې یادېږي، ټول پتن په نامه کیمپ دی دا. نو دا تقریبا 1100 شاوخوا کورنۍ دلته شتون لري، یا څه بره یا 1100 دغسې کسان دلته اوسېږي په دې پتن درې وړو کمپونو کې. دلته چې دغه نورو کمپونو کې همدارنګه دغه کمپ کې څومره کورنۍ چې دي دغه څومره نارینه دي، برحاله دوی چې کار روزګار لري که نه دغه کمپونو کې صرف پراته دي؟ نو دا خلک هېڅ کار روزګار نه لري او کار روزګار نشته. راغلي د خواران څوک زخمیان او مریضان او بې کوره شوي دي، دردېدلي دي، راغلي دلته پراته دي. نو هېڅ کاروبار یې نشته، بس سهار پاڅېږي او مازدیګره پورې هم دغسې خوشې ګرځي، هېڅ کار یې نشته. تقریبا په دې خیمو کې ستاسو څومره وخت برابر شو؟ یاره تقریبا زما په نظر چې 4مه میاشت ده زمونږ چې دلته راغلي د زلزلې اولې ورځې نه د اوسه په 4مه میاشت ګمان کومه چې دغه نه وخت اوس چې راغلي دلته پراته یو، بس څه کاروبار نشته دی او نه کوم خدمت شته او نه کوم زندگی، بس قطعي سهار پاڅېږو او ناست یو. ها د اوسنی ژوند مو څنګه روان دی دلته؟ نو ژوند خو ښه دی الحمدلله، ښه به ووایو ځکه چې سړی په دغسې سختو حالاتو کې د مرګ نه بچ شي او جوړ او ژوندی وځي د دغه ساحې نه، نو دې ته به موږ ښه ووایو. پاتې د ژوند زندگی چې کومه یوه ده نو زندگی سخته زندگی ده، سړی بې کوره شي، د خپل کورونو نه وځي، بچي مړه شي، مالونه د منځ نه لاړ شي، کور کلی علاقه ټوله خراب شي او راغلي دې خیمو کې پراته. نو زما په نظر چې سخته زندگی ده، هېڅ ښه زندگی نه ده دا، خو د الله امر دی او موږ بس ناکام موږ یې منو. نو هغلته په زلزله کې مالي او ځاني زیان در اوښتی و؟ او مالی او ځاني زمونږ کلی یا شخصا زما کور مې ټول وران شوی دی، یو زوی مې شهید شو او 3 کسان مې زخمیان دي او مالونه مې د کور د ولیدلو سره د منځ نه تللي دي. لکه شخصي خبره ته کوم، نور زمونږ ټول کلی 32 شهیدان لرو، زمونږ د کلي د دمنجګل تنګي او تقریبا 80 کسه زخمیان لرو او کورونه 100 په 100 کې د منځ نه تللي دي، ختم شوي دي، لارې ختم شوي دي، ولې پټي باغونه پیسکیم کومه زندگی چې زمونږ هلته وه نو هغه مکمل د منځ نه تللې ده، یو شی پاتې نه دی چې هغې باندې مونږ د ژوند دغه وخت تېر کړو. ښه یوازې تاسې خپل سرونه دلته رایستي او راغلي یاست؟ بس هغه خلک چې د مرګ نه بچ شوي دي او ژوندي وقه خلک ترې راوتي دي، بندګان انسانان، نور هېڅ شی پاتې نه دي. لکه سړی وایي د کور سامان پاتې یا د ژوند په زندګۍ چې کوم مال او حال لري نو هېڅ شی پاتې نه دي، هغه ټول د منځ نه تللي دي د خلکو. هغه کورونو کې اوس استوګنه نه ترسره کېږي؟ نه هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي، مکمل د منځ نه تللي دي. هغه دا چې بیت آبادي هم د هغې وطن دومره سخته ده چې سړک غورځېدلی دی، هلته موټر نشي تللی، تګ راتګ د خلکو نه کېږي، غرونه دي دا تیږې ټول هم داسې راولاړې شوي دي چې باران نشي دا ټولې تیږې رارغړي. اگر که یو کور په یو ځای شخصي جوړ هم کړي په هغې کې وخت نه تېرېږي او دغه تیږې راځي او دغه کور بیا وایي ټول دا وطن داسې لړزېدلی دی. نو هغه وطن نه د آبادۍ دی
او نه د وخت تیرولو دی نو چې ان حکومت هم کوشش وکړي د 10 کالو پورې به دغه وطن آباد نه کړي عوام خو پرې د عوام خو یو عادي شی دی چې هغې نه بسونه وسي نو ډېر خراب شوی دی د جوړېدو نه دی الله دې اجرونه درکړي برهاره دلته اوس څه ستونزې لرئ تاسې نو ستونزې خو زمونږ دغه دي چې دلته سرپناه نشته دغه خیمو کې پراته دا یو عاجل کومک د مؤسساتو د خوا د حکومت د خوا الله دې ول خیر ورکړي ډېره منډه موږ سره دغه وواله چې په سپېره میدان او رالو دغه خیمې ولګولې او دې ته ماشومان دننه کړه او یو پرده زموږ وشوه نور داسې کاپیت نه کوي چې هغه یا د جمعې مقاومت وکړي یا د وړي وکړي نو زموږ ډېر مشکل دغه دی چې زموږ سرپناه نشته باید چې موږ له کورونه جوړ شي دولتي ډاګونه دي د حکومت نه موږ دا غواړو د مؤسساتو نه غواړو د نړیوالو نه غواړو دغه یو مشکل الله په موږ راوستی دی د دې په باره کې د موږ سره ډېر کومکونه وکړي او اولنی قدم کې دا چې موږ له کورونه جوړ کړي په دې دولتي ډاګونو کې او ټول دغه زلزلې ځپلو خلکو له کورونه ورکړي دغه خپل ماشومان او زنانه کورونو ته دننه کړي نو د هغې نه وروسته یو زندګي ده نو بیا کې هر څه کول خو چې د ماشومان او کورونه جوړ شي ماشومان یې په پرده کې شي ښه تر اوسه ستاسې د سرپناه غم چا نه دی کړی یاره نه دی شوی اوسه پورې دغه د خیمو نه په غیر نور زموږ دپاره هېڅ پروګرام نه دی شوی نه خبر د حکومت نم او د مؤسساتو نم چې سړی داسې خبر ورکړي چې یا ستاسو د دغه ځای کې کیمپ جوړېږي یا د له کورونه جوړېږي یا نومونه راغلي یا کوم لیست وغواړي نو دا غوښتنه یې موږ نه ده کړې انشاءالله ټول دا د کیمپ والا ولاړ دي هېڅ چا نه به دا غوښتنه نه وي شوې او بس دلته چې هغه کوم شپې دي دغه ته ناست په انتظار خو موږ وایو چې موږ له به ځای نه راکوي کورونه به راکوي په دې وجه چې زموږ هغه وطن د شپو نه دی نه هم کورونه شته او نه هغه علاقې له تګ کېږي ژوند پکې نه کېږي یعنې ناممکن دی نه هغې وطن کې خو 100% کې زه دا ته وایم چې 100% کې هغې وطن کې د 10 کالو پورې ژوند نه کېږي دې چا زندګي هلته نه تېرېږي نو موږ که یو کال یو که 10 کال په دغه ډاګ به پراته او بس که حکومت زمونږ غم وخوري او کورونه جوړ کړي نو ډېر به ترې خوشحاله او مؤسسات را سره کومک وکړي دلته سروې نه دا خلک پاتې دي زمونږ دغه کیمپونه بیا خصوصا دغه کیمپ دا دویم کیمپ دلته د مؤسساتو د خوا نه د سروې دپاره هېڅوک نه دي راغلي چې عموما سروې وکړي د خلکو سره د نغدو کومک وکړي چې هغه نغدو باندې د خلکو هغه ضرورتونه دفع کېږي چې یو سړی په کور کې مریض وي پیسو ته ضرورت یې لاړ شي هغه مریض علاج پې وکړي جامې ته ضرورت یې خپلو بچو له پې جامه وکړي مقصد د دوایي ته ضرورت یې مریض له پې دوا وکړي دا یوه داسې لار ده چې پیسې نغد یو چا واخیستي نو که هغه هر شي ته ضرورت لره هغه پې کېږي نو دغه یو لوی مشکل دی خلکو ته باید چې د نغدو کومک د مؤسساتو د خوا نه زمونږ دغه کیمپونو سره وشي چې د دې خلکو هغه خپل ضرورت په یو اندازې پورې دپه شي دلته کله چې تاسې مریضان ولرئ په دې دومره کورونو کې روغتیایي کلینیکونه شته دی نو مریضان داسې کم مریض چې پیدا شي هغه دلته د سرې میاشتې یو کلینیک دی دغه لاندې سړک په سر باندې نو اول قدم کې د هملته دا مریض انتقالوو نو هغه ډاکټرانو له هغه دغه دپاره دوا ورکوي یو معمولي غوندې چې هغه ازره کار پې وشي بیا داسې مریض وي چې هغه یا اکسره غواړي یا د وینې ټیسټ ته ضرورت وي یا ګراب ته ضرورت وي نو هغه بیا انتقالوو دغه ته څوکۍ ته یا اسداباد ته یا ننګرهار ته نو دلته هغه د ضرورت مناسب دوا ورکوي خو هغه وسایل خو نشته چې د دې مکمل تداوي پرې وشي یعنې معیاري روغتیایي کلینیک دلته نشته دی نه نشته هغه کلینیک نشته همدغه عاجل دپاره ضرورت د پکوي او نور چې دی بیا لکه اوس دي نه ننګرهار ته ځي یو مریض دی هغه اکسرې ته ضرورت دی د وینې ټیسټ ته ضرورت دی خو چې تګ راتګ دغه کرا د موټر د دوایانو د معایناتو د ټیسټونو نو هغه چې سړي سره پیسې نه نو ننګرهار او په اسداباد کې خو بیا دغه نه کېږي که نه نو دغه ته ضرورت دی او اکثره مریضان اوس وخت دغه دي چې معاینات یې ونه شي نو تداوي به څنګه وشي ښه دلته موږ ډېر شمېر ماشومان ګورو د مکتب څه ترتیب ورته شوی دی که نه د مکتب ترتیب شته دی د مکتب دپاره دغه یونیسف یو 15 غټې خیمې راوړي دي دلته لګولي دي
او دغه ماشومان ته استادان نیول دي او مکتب وي هغه سیستم خو دې ان شاء الله هغه ډیر مشکل نشته هم مشکل چې نه دی هغه مونږ وي واسي پریاد نه کوو خو کوم شی چې مشکل دی نو هغه خبره به مونږ ان شاء الله کوو په وروستیو کې غوښتنه مو له حکومت له خیریه بنسټونو همدارنګه له نړیوالو خیریه سازمانونو ستاسو څه ده مهرباني نو زمونږ دغه غوښتنه ده که نه چې زمونږ سره د دې ټول ولسونو سره د دې کیمپ د خلکو سره اولنی قدم کې د کورونو جوړول چې موږ له کورونو جوړ کړو زمونږ دغه اول غوښتنه ده او دویم غوښتنه هم دغه ده چې موږ سره د ټولو ولسونو سره د نقدو د پیسو کومک وشي چې دا خلک سروې وله وکړي او پیسې وله ورکړي دا خلک د چا کم ضرورت وي چې هغه خپل ضرورت پې ادا کړي او هغه پې رفع کړي او نور د دغه علاقې د آبادۍ په باره کې که ووایم چې دغه توجه غواړو د حکومت نه د مؤسساتو نه چې زموږ هغه علاقې ته هم لږ شانې توجه وکړي سړک هم خراب دي سړک نشته دی هلته هم د اوبو سیستم خراب شوی دی لارو تګ راتګ هم مشکل دی نو باید چې زموږ هغه علاقې ته هم داسې توجه وکړي چې دغه لارې لاله جوړې کړو څوک تګ راتګ کوي چې هغه مشکل هم حل شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان عزتمند شي الله دې خیر درکړي او دغه غږ زمونږ باید چې ټول نړیوالو ته او دولتي چارواکو ته ټول مشرانو ته ورسیږي او هغوی موږ سره همکاري وکړي او توجه یې غواړو جمع راغی هوا یخه ده تکلیف دی سپین ږیري دي دغه کیمپ کې تقریبا 4 ماشومان د یخنۍ نه مړه شو 4 خو هوا ده یخه او هغسې وسایل نشته دی په خیمه کې ژوند خو سخت دی که نه نو 4 ماشومان زمونږ دغه دویم لمبر کیمپ چې دی دلته د یخنۍ نه مړه شو ښه د یخنۍ نه دا 4 ماشومان وفات شوي دي دلته ماشومان د یخنۍ نه دغه کیمپ کې زمونږ وفات شوي دي نو دغسې سیستم نشته چې د یخنۍ نه پیدا بخارۍ نشته چې بخارۍ یو کوټۍ یو اور یو ماشوم او سپین ږیری او زخمي پکې وساتل شي نو خیمه کې اور نه بلیږي بخارۍ نشته چې پکې ولګي سپین ږیري دي زخمیان دي هغه ماشومان دي نو بس د هغو په یو دغه وخت نه تېرېږي نو او کونړ یخ دی یقینا سره یخ دی چې د یخنۍ نه دلته د یخنۍ دفاع په غیر د کوټې نه چې کوټه نه وي او بخارۍ پکې نه وي اور پکې بل نه کړي هسې وخت نه تېرېږي شپې نه تېرېږي نو موږ لکه حکومت ډېره منډه موږ سره وله مؤسساتو خیمې ولګولې ډوډۍ راکوي ډېره عاجل مرسته یې راسره کړې ده د دې نه ډېره مننه ډېر ته خوشحاله خو آینده چې دی لکه هغه کوم ضرورت چې زموږ دی نو هغه چې د کورونو دی باید کورونه درته برابر شي کورونه زموږ برابر شي نو زموږ به هغه مشکل پې حل شي مننه خوشحاله اوسئ حاجي صاحب کور ودان خیر اوسي الله دې خیر درکړي دوستانو موږ بیګا شپه دلته په کونړ کې ترسره کړله نورګل ولسوالۍ کې موږ په داسې یو ځای کې وو په داسې یو حجره کې وو چې داسې معیاري کمبلې مو د شپې اچولې وي تاسې باور وکړئ چې زموږ یخني وشوله چې هغه داسې حجره وه چې ډېره په سویه برابره وښه وه نو هغوی چې دلته په خیمه کې د دې کاکا غونده کې ژوند ترسره کوي دلته په سلګونه کورنۍ او په سوونه انسانان ژوند ترسره کوي د هغوی به څه حال وي دوستانو بیا هم هرکلی موږ دلته کم کې او بل کاکا موږ سره دلته ولاړ دی دا هم دلته استوګنه ترسره کوي موږ ورسره خبرې ترسره کوو کاکا ښه انشاءالله الحمدلله وروره خیر دی د الله فضل دی تاسو ښه یاستئ مننه خوشحاله اوسئ ستا نوم څه دی کاکا خان باچا یم کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ ګورکنډۍ د کلي اوسېدونکی یم فلحال راغلي د زلزلې په وجه زیانمن شوي او د پتن دویم نمبر کیمپ کې چې دی موږ خپله وخت او زندګي ترسره کوو دویم نمبر دا په دې دی چې دا د سرې میاشتې 2 کمپونه دي چې یو لاندې دی یو پاس دی یو هغه دریم کیمپ دی لکه دې ته دویم نمبر کیمپ وي دلته خپل د ژوند شپې ورځې سبا کوو په دې یخ څومره وخت وشو چې دغه کمپ ته راغلي یاستئ دلته چې راغلي د 4 میاشتې زیاتو کم غالبا دغه نه وشوي او په همدې خیمو او دښته کې ژوند ترسره کوئ په همدغه خیمو کې خپل ژوند بس زندګي تېروو ژوند مو څنګه روان دی اوس برحاله
جون که درته ووایم چې دغه د زلزلې د وخت نه خو ښه دی ځکه چې بچي محفوظه دي موږ محفوظه یو او نور خطر داسې د تیږو د راغښتو یا د کور د ورانېدلو نه لرو او کوم چې سخت او زحمت هغه په موږ باندې تېر شوی نو دلته چې دی د هغې حالاتو نه زندګي برابره ده. یعنی ته وایې چې دلته سړی په نهر هم وي که په یخنۍ کې وي خو چې سړي بچیان روغ جوړ وي او کورنۍ ښه وي سړی به خوشحاله وي. همدغسې خبره ده په دې دا خو مې دا درته ویلي باقي نوره زندګي چې کومه ده تاسو ته ښه پته ده چې په خیمه کې زندګي تېرول بیا په ژمي کې سړی د کور نه راووځي او بیا په یو خیمه کې واړوي نو د هغې کې د ژوند تېرول ډېره سخته ده زحمت دی خو مجبوري دا ده چې کورونه خو مالته زلزلې سره ویجاړ شول وران شولو دې ته موږ په دې باندې ښه ویو چې یعنې نور د خطر نه پکې موږ دستي محفوظ یو دلته او تکلیفونه نور زیات دي لکه یخني مخکې به تاسو هم چا سره رابطه او مرکه کړي یخني پکې شته شپې پرخه ولیږي دا د دې پلاستیک نه ښکته راوځي نو هلته څڅوبې غوندې لګېږي یخني ډېره زیاته ده مشکلات په دې کم کې نور زیات لرو زیات دا دي چې هم د پیسو ستونزه ده چې نقدي مرستې موږ سره هم نه کېږي د کورونو جوړول چې کوم دي دا د موږ دپاره لازمي دی چې به د خیمو کې به څونه وخت موږ تېر کړو ځکه دې کې که اوس یخني ده د دې پسې وروسته ګرمي راځي دا خیمې نه د یخنۍ برداشت کولی شي نه د ګرمۍ نو دا دواړه طرف ته موږ ته ستونزې دي هیله د اسلامي حمایت نه هم کوو د خیریه بنسټونو نه هم کوو د خیریه مؤسسو نه هم کوو چې موږ ته د کورونو د سرپناه کوشش او غم وکړی شي ایا که زه ته اوس ووایم چې هغه زموږ کوم کلی دی شاید تاسو ته به ښکاري مخامخ دا څېړو سر ښکاري زموږ کلی دغه طرف کې دی نو دغلته نه سړک تلی دی نه تلی شي نه ورته د حکومت هغه اراده شته او نه به لاړ شي او نه تلی دی نو موږ خپله غواړو چې د کم کې څونه خلک اوسېږي د دې ټول همدغه مشکل دی چې اولنی قدم کې باید موږ سره د کورونو غم موږ ته وکړی شي چې هغه جوړ کړی شي یا هم دونه ووایي چې یاره درته جوړوي یې نو چې زموږ تمه کې شو چې هغه مثال که میاشت کې جوړېږي کال کې جوړېږي ورځ کې جوړېږي نو د دې غم دا باید موږ ته وویل شي چې یعنې تاسو ته موږ کورونه جوړوو ښه اشد ضرورت مو دی او باید کورونه درته برابر شي کورونه موږ ته برابر کړي شي که یو سړی وایي چې ما ته هلته کور جوړ کړه نو هلته خو کور جوړېږي نه چې جوړ کړی و که چتیګو نه هم جوړ کړي و هغه د معمولي ټکان سره چې دی هم راولېږي دا خو یو قوي زوروره زلزله وه د دې نه نورې وروسته زلزلې هم راغلي دي اوس هم ټکان دی اوس هم زلزله ده نو هغه کورونه چې کوم یو جوړ دي هغه د خطر سره مخامخ دي که باران وشو هم را پرېوځي که نور زلزله وشي هم را پرېوځي نو چې کوم کوټه ولاړه د هغې ته هم څوک ننوتی نه شي هغه ماشومانان چې زموږ دي هلته اوس هغې خیمې هم نه لري ځکه زیاتره خلکو ته خیمې هلته په غرونو کې نه دي ورکول شي چې کوم مالونه د چا پاتې دي تخریب شوي نه دي هغې ته دوه کسه درې کسه ښځه او سړی هغې پاتې شوي دي نو هغه دوه درې بړستنې اغوندي نو هر څومره چې دا بړستنه واغوندي کېدای شي جمعې چې باران شروع شي واوره شروع شي نو بړستن کې وخت نه تېرېږي هغه ضرورت خیمې هغه کوم شی چې دی هغه موږ ته تر ننه نه دی میلاو شوی او دغه خیمو ته راغلي دغه بچیان هم دې خیمو کې نه ایستي دي خو دا خیمې موږ دپاره کفایت نه کوي چې بسنه نه کوي دا بسنې والا نه دي. تاسې په خپله دلته په یو خیمه کې څو کسان ژوند ترسره کوئ؟ موږ خپله 9 کسان یو خیمه کې؟ په یو خیمه کې 9 کسان موږ خپله ژوند تېرو هغه ماشومانان دي راسره او زنانه دي نو زنانه خو یوه ده نور هم بچیان دي. په وروستیو کې له شتمنو خلکو له سوداګرو له خیریه بنسټونو او له افغانانو څه غواړئ؟ د ټول ملت نه د افغانستان د ملت نه اول ته مونږ خوشحاله یو مننه تې کوو چې دا کم زحمت او کم تکلیف یې تېر کړی دی دومره تکلیف اوسه پورې یو حکومت هم په افغانستان کې نه دی تېر کړی او نه د نورو ملکونو تېر کړی دی دا کومه مینه او محبت چې موږ له راکړی دی د دې نه موږ په لکونو شکریا ادا کوو مننه تې کوو او د دې نه وروسته نور تې غواړو چې خیریه بنسټونه دي که شتمن خلک دي که خیریه مؤسسې دي د دې نه غواړو هیله تې کوو چې موږ سره نور د نقدي مرسته هم وشي د کورونو په هغه کې هم راسره کومک وشي د سرپناه هر څه چې دی موږ د دې نه غواړو چې دی موږ سره همکاري وکړي او زموږ نه د دې نه دا غوښتنه ده چې موږ سره نور هم کومک وکړي. انشاءالله خدای مهربان دی. ډېره مننه کوو کاکا خوشحاله اوسئ. کور د ودان عزتمن اوسئ. تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلئ زموږ د غریبو خلکو پوښتنه مو وکړه.
د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ په پتن کمپونو کې برابر کړی پتن کمپ هغه ځای دی چیرته چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې هغه اوسیدونکي دلته میشت او اوسیږي چې زلزلو ځپلي زلزلې تقریبا څو میاشتې وړاندې په مزار درې کې ترسره شولې او خلک یې سخت وځپل چې ډېر شمېر خلکو ته پکې مالی او ځاني زیانونه واوښتل موږ خپرونه په همده درته چمتو کړې وه چې راشو د دغه خلکو سره چې په دغه کمپونو کې اوسیږي دوی ژوند دلته ترسره کوي ستونزې څه دي او مشکلات یې څه دي څه ته یې اړتیا ډېره زیاته لیدل کېږي موږ له خلکو سره خبرې وکړلې نو زموږ هیله دا ده چې تاسې زموږ دغه خپرونه موږ سره له فایل نه تر فایل لیدلې وي او که ستاسې په وس کې څه کېږي یا په ملګرو دوستانو څه حق کېږي او څه وسه د هغوی ترسره کېږي نو د خپلو دغه هیوادوالو چې دوی کورونه نه لري سرپناه نه لري را دې شي او خپله برخه مرسته دي دوی سره ترسره کړي یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې موږ له تاسو سره یو ځای کېږو موږ ته اجازه راکوئ د یو آباد سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله